دین بشي غالب د دوی په فکر او په خیال دی ګلشن ته راولا سر باندې سایه کړه ورته جامع منار دی ګلشن ته راولا حبیبا دا خوږې مینې دې ځکه زه اظهار کړم ستا د ګلابي مخ ته کتلو انتظار کړم ستا د ګلابي مخ ته کتلو انتظار کړم. د جامعة الاسلامیه منار التوحید و سنت تر اهتمام لاندې د ختم القرآن او ختم بخاری شریف په مناسبت د دستار فضیلت یوه ستره بابرکته او روح پروره غونډه د شیخ ابن شیخ مولانا محمد طیب طاهري په مشرۍ کې ترسره شوه چې پکې د سیمې وتلو علماء کرامو مفتیانو مدرسینو طلبه کرامو سیاسي او سماجي شخصیاتو ترڅنګ د عام ولس په ګڼه شمېره کې ګډون کړی و. د جامعة الاسلامیه منار التوحید و سنت ناظم تعلیمات مولانا قاری حیات الله د وینا پر مهال په دې بابرکته دستوره کې شپږ مفتیان کرام د تکمیل تخصص، شپږ شپېته علما د تکمیل بخاری، شپږ قراء، شل حفاظ د تکمیل حفظ او لس طالب علمان د تکمیل ناظره قرآن نه فارغ شول چې ورته به نن د دستار فضیلت پګړۍ او اسناد ورکول کیږي. د پروګرام په پیل کې شیخ الحدیث جامع هازا حضرت مولانا عبدالله چارباغی د بخاری شریف د ورستۍ برخې تفصیل حدیث بیان کړ او د تکمیل بخاری سعادت ترلاسه کړ. ورپسې مولانا قاری حیات الله د قرآن مجید د ورستیو سورتونو تلاوت وکړ او د تکمیل قرآن سعادت یې حاصل کړ. په غونډه کې راغلو علماء کرامو مدرسینو فارغ شوو طالب علمانو ته وار په وار د هغوی اسناد ورکړل چې پرې هغوی د خوښۍ او خوشحالۍ څرګندونې وکړې. د غونډې په وروستۍ برخه کې صدر محفل شیخ مولانا محمد طیب طاهري او نورو علماء کرامو په خپلو ویناو کې وویل چې مدارس د دین، قلعې او د ځوان نسل د غوره تعلیم او تربیې بنیادی مرکزونه دي. دوی د منار التوحید و سنت د تعلیمي خدماتو ستاینه وکړه او د موجوده دور په تناظر کې د قرآن او قرآني علومو په اهمیت مفصلې او مدللې خبرې وکړي چې د ګډونوالو زړونه او ذهنونه یې روښانه کړل. په پای کې ناظم تعلیمات مولانا قاری حیات الله وویل چې الحمدلله هر کال د دوی په اداره کې دغه روحاني محفل د یوې یادګاري ورځې په توګه منځل کیږي. نوموړي زیاته کړه الحمدلله هر کال زموږ په دې مدرسه کې ختم بخاری کیږي. دا 14 ختم بخاری شریف ته په دې کې زموږ سره تقریبا شپږ مفتیان صاحبان او 66 علماء کرام او دارنګ شپږ زموږ سره قراء حضرات او 20 زموږ سره حافظان صاحبان او لس زموږ سره ناظره خوان دي. الحمدلله زموږ په دې پروګرام کې ټوټل 112 طلبه شامل دي. دا غي نن دستربندي ده. هر کال دا دستربندي دا ډېر خوشګوار پرسکون ماحول دی او الله رب العزت نور خیر هم خواره کی. جزاکم الله خیرا. زموږ دې پروګرام ته زموږ قائد شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهري سے مد ظله العلی هغه زموږ د پروګرام ته تشریف اوري. ان شاء الله د علاقې چې څومره علما دي معززین دي هغه ټول دلته کې تشریف راوړي په پروګرام کې زموږ سره شاملېږي. د یوې ایماندارې باوقاره او مذهبي ټولنې په جوړښت کې دینی او علمی مرکزونه بنیادی کردار لري. باید موږ ټول نه یوازې د دغو ادارو ته درناوی او احترام ورکړو بلکې د هغوی په پرمختګ کې د عملي برخه او ونډه هم واخلو. کیمرامین امان الله سره حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک، مټه، سوات.